که دې لسو کارونو ته فکر ونه کړو او په ښه توګه یې ترسره نه کړو نو له موږ څخه ضایع کېږي او موږ ته په تاوان تمامیږي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو ډېر په زړه پورې معلومات در سره شریکوم نو د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ. اول زموږ پوهه او علم. که موږ له خپلې پوهې او علم نه ګټه وانخلو نو د ګټې نه اخیستلو په وجه باندې ضایع کېږي. دویم زموږ اعمال. که خپل اعمال او دارومدار په مخلص ډول ونه کارو نو په دې سره دا له موږ څخه ضایع کېږي. نو پکار ده چې خپل ټول اعمال په مخلص ډول وکارو. دریم زموږ شتمني. که موږ خپله شتمني په هغو شیانو ضایع کړو چې زموږ لپاره اجر د آخرت لپاره ګټه ونه لري نو دا هم زموږ لپاره لویه ضایع ده. موږ خپلې پیسې موقف او واک په هغه شیانو ضایع کوو چې نه په دې دنیا او نه په آخرت کې موږ ته ګټه رسوي. څلورم زموږ زړونه. د الله پاک جل جلاله د محبت په نشتوالي د هغه په لور د تلوسې په نه درلودو او د هوساینې او د آرامۍ په نشتوالي ضایع کوو او د دې ټولو پر ځای باندې زموږ په زړونو کې نورو بې ځایه شیانو یا خلکو ځای نیولی وي. پنځم زموږ وجود. د الله جل جلاله د عبادت او د هغه په لاره کې د خدمت په نه کولو سره ضایع کوو. شپږم زموږ وخت. د دې لپاره ضایع کېږي چې سمه ګټه ترې نه اخلو. د دې لپاره چې پخوانۍ دوره مو جبران کړي وي نو باید صحیح او اخلاقی کارونه سرته ورسوو. اوم زموږ عقل او فکر. په هغه شیانو باندې ضایع کوو چې قطعا فایده نه لري، تفکر، غور او فکر ته ګټه نه لري، ټولنې او خلکو ته تاوان رسوي. اتم زموږ خدمت. د هغه شي یا سړي لپاره ضایع کوو چې هغه موږ الله تعالی جل جلاله ته نه نږدې کوي او نه هم په دنیا کې موږ ته ګټه رسوي. نهم که موږ وس لرو چې د غریبانو او بېوسو سره مرسته وکړو او بیا یې هم نه کوو نو دا زموږ لپاره ستره ضایع ده. لسم زموږ ذکر او یاد په دې ضایع کېږي چې هیڅکله د الله جل جلاله یاد پکې نه کېږي او یا هم زموږ په زړه باندې هیڅ اغیزه نه کوي. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.